د زرو ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د زرو ناول لومړی برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د زرو ناول لومړی برخه. امید لرم چې دغه خوندور او دردونکی ناول تر پایه پورې راسره واورئ. له عمره ځوان سړي پر خپلو لمدو وریځو خپل خرڅ کېدلی لستوڼی تیر کړ. هسکې ونې ته یې وکتل، پښه یې وښویې دا کوږ شو، په غېږ کې نیولي وچ لرګي ترې ولوېدل. باد تیز و، د ګلۍ وړې دانې په لمر سوځلي مخ، توره نرۍ غاړه او چاودو لاسونو تیرې لګېدې. سړي د ونې پنډې تنې ته خپل خوار ولي ولګول، ټوخي واخیست، خولې ته یې لاس ونیو، په لاړو کې د وینو سره څاڅکي ښکارېدل. ګلۍ غټه شوه، د ونې پاڼې ګډې ورسر راتلې، غولی ماتو شنو پاڼو سپینو دانو ونیوه. د سړي ژامې وکړپېدې، خپل خوار زنګنونه یې د ټټر له راوتلیو پښتیو سره ولګول. مخامخ یې وکتل، تیز باد د ونو ګڼې ببرې څانګې پړسولې وې، کله کله به تورې وریځې وغړمبېدې. د سړي په سترګو کې به د برېښنا سپینه لیکه تېره شوه. له پورته د لویو تیږو ترمنځ نرۍ اوبه راماتې شوې، اوبو لوېدلې پاڼې وچ خلي ټولول. سړي په بیړه ورمې کوږ کړ، د ده له غېږې لوېدلي وچ لرګي بچ و، اوبه تر څنګ تېرېدلې. سړي غولي ته وکتل، خلی یې ور واخیست، د میږیانو له غار راوتلې ګردې ګردې وړې خاورې هسکې ودرولې. وخت ووت، ګلۍ ودرېده، وریځې د غره پر شنو ونو راټیټې شوې. سړي حرکت وکړ، د لویو ډبرو څنډو ته لا د ګلۍ دانې پرتې وې، سپینې دانو له ځمکې خړ رنګ اخیستی و. سړي وچ لرګي په غېږ کې ونیول، په لویو وړو لمدو ډبرو کې مخپور ته لاړ. لاندې په دره کې د سیند غړمبهاری خوت. دی ګڼو ونو ته ننوت، له شنو پاڼو راڼه څاڅکي راتویېدل. یو ځای ودرېد، سترګې څو ځله ټینګې کړې، ټیټ شو، ګڼ واښه یې سره واړول. یوه طوطي منډه واخیسته، مات شین وزر یې له ځانه بیل نیولی و. سړی ورغی، طوطي یې تر روغ وزر ونیوه. سړي شاوخوا وکتل، تر یوې هسکې ونې لاندې په لمدو وښو کې ماته ځاله پرته وه. سړی له ګڼو ونو راووت، د غره په لمن کې خلاص ځای و. د چارمغزو تر هسکې ببرې ونې لاندې له تیږو و لرګیو د جوړې جونګړې دروازه باد خوروله. سړي سترګې وموښلې، د ایږ لوی پوستکی له خپل ټټر راوښویاوه. شاوخوا یې وکتل، په بیړه له جونګړې راووت. طوطي یې له لمدو وښو ور واخیست، ودرېده. یو دم یې وویل، ها نه. طوطي یې له لاسه ولوېده، منډه یې واخیسته، د یوه قبر تر څنګ ودرېده. درب شو، زنګنونه یې په خټو کې ننوتل. په بیړه د قبر پر سر ګلۍ وهلي ګلان نیغ ودرول. د لرګي ړنګه شنخته یې سمه کړه، سړه ساه یې واخیسته. زما ښکلې زرو، ما وبخه. له قبره رغړېدلې وړې سپینې تیږې بېرته په خپلو ځایونو کېښودې. جونګړې ته ننوت، غلی کېناست. د طوطي چیغې شوې. سړي په بیړه ښکاري ټوپک ور واخیست، د باندې راووته. له نارې سره د ګیدړې ببره لکۍ په ګڼو ونو کې ننوته. سړی ورغی، طوطي ور پورته کړ، بېرته جونګړې ته راغی. طوطي یې د ایږ پر پوستکي پرېښود، غلی کېناسته. له لرې د سیند د اوبو شڼهاری راته. سړي له زړې کاسې 3 چارمغز ور واخیستل، ډبره یې ورته ونیوله، سپین چارمغز یې خولې ته واچول، د باندې ووته. سهارني لمر د غره په لمن کې د ونو له پرېولو پاڼو زیړه رڼا پورته کوله. سړی قبر ته کېناسته، د ګلانو څو مات بوټي ترې لرې کړل. کړپ شو، طوطي د جونګړې له خلاصې دروازې راووته. سړی ورغی، د طوطي مات وزر ته یې لاس ور وړ، طوطي کریژې کړې. سړي وویل، راځه. طوطي پر خپله اوږه کېناوه، په ګڼو ونو کې ننوتو، مخکې لاړو. لوېدلې ځاله یې ور واخیسته، ونې ته وخوت، بېرته راښکته شو، پر یوه تیږه کېناسته، پورته یې وکتل. د طوطي شین مات وزر د ګردې ځالې له تورو خلو راوتلي وو. سړی ولاړ شو، په ګڼو نیالګیو کې ننوته، خو بېرته لنډ راوګرځېده. ونې ته ور وخوت، ورو یې وویل، د نورستان دا ګڼ ځنګل، مات وزر او زما غوندې یوازیتوب، مړ دې بولم. شیبه وروسته د قبر تر څنګ غلی ناست و. طوطي له اوږې ټوپ کړل، په لوېشت وښو کې روان شو، مات وزر پسې ځړېده. سړي د قبر پر شناخته لاس کېښود، د تندي ګونځې ژورې شوې. ورو یې وویل، زرو،
مخ خپله خواري وکړه نه مني. بیرته سر وځړېده، د پښو ترپکې واورېدې، مخ یې ور واړاوه. په ډبرو کې هوسۍ ګرځېده. سړي خلاصې دروازې ته وکتل، ټوپک د جونګړې دیوال ته ولاړ و. بیرته سر وځړېده، قبر ته یې وکتل، مسکی شو. زرو سخت شرط راته ایښی. هوسۍ ته یې وکتل، د غره په لمنه کې بېغمه روانه وه. له پرېولي پوستکي سره بخونه رڼا پورته کېدله. یو دم یې ورمیږ وکړ، طوطي نه و، سړي منډه واخیسته. د ونې په یوه وهل شوي منډه پورې راشنې څانګې سره واړولې. پریوت سترګو ته د شنو وښو تیرې څوکې ودرېدلې. د دوو لویو تیږو ترمنځ د طوطي شنه لکۍ ښکارېدله. لاس یې ور وغځاوه، طوطي کریژې کړې. د سړي لاس ته یې د خپلو پښو تیره نوکان ونیول. سړي ډک لاس راوویسته، طوطي روغ وزر وراپاوه. سړي وویل زرو، په څه لعنتي شي دې مینه راغلې وه. جونګړې ته لاړو، طوطي یې کونج ته پرېښود، غلی کېناست. لاس ته یې وکتل، پر خړ پوستکي د طوطي تیرو نوکانو سرې لیکې جوړې کړې وې. ولاړ شو، د جونګړې یوازینۍ دریچې ته ودرېده. لمر ته د وریځو سپینه لویه ټوټه ور روانه وه. په نور اسمان پسې وکتل، د غره تر څوکې پورې شین و. کړپ شو، په بیړه مخ ور واړاوه. سترګې رډې راوختې، چیغه یې کړه پام. په وچو وینو سور سپین ټیکری له غولي راپورته کړ. ګوتې پرې وتپولې، څنډه یې لمده وه. سړي ډنګې خټینې کاسې ته لاس کړ. کاسه د طوطي تر سر تیره شوه، پر دیوال ولګېده. طوطي کریژه کړه، د کاسې ماتې ټوټې راولوېدې. سړی دیوال ته کېناست، ټوخي واخیست. یو دم یې ټیکری پر ټټر پور ټینګ ونیوه. له سترګو یې راڼه او څاڅکي رامات شول. پر سپېرو ډنګرو اننګو ورغړېدل. د ږیرو په ګڼو تورې ویښتو کې ورک شول. ورو یې وویل زرو، ما وبخه، ستا ټیکری مې سم نه و راځړولی. د باندې ووتو، ټیکری یې پر وښو هوار کړ. د ټیکري تر څنګ اوږد وغځېده، پورته یې وکتل. په هسکه تیاره پسې دوې سپینې لیکې روانې وې. د سړي سترګې سره ورغلې. یو وخت یې باڼه خلاص کړ، طوطي یې پر ټټر ناست و. سړی وښورېد، طوطي وښو ته ټوپ کړل. سړي وویل په ځینو خبرو باید پوه شې. ټیکری یې ور واخیست، جونګړې ته ننوت. طوطي په دریڅه کې کېناوه، ورته ویې ویل ها کونج ته ایښی ګیلاس، دیګ، بدنۍ، اره، توره چایجوشه، بلا هم نه وهي، له اوسپنې جوړ دي. د ایږ پوستکی او بالښت هم نه خرابېږي. فرش هم نشته چې چټل شي. خاورې دماغ جارو غواړي. خو غلی شو. په وچو وینو لړلی ټیکری د ښځینه زړو جامو تر څنګ راوځړاوه. طوطي ته یې وکتل، ویې ویل خو له دې دوو جوړو جامو او ټیکري لرې ګرځه، نه به مخوکه وروړې او نه هم تیره نوکان. غلی شو. بیا یې وویل هو رښتیا، ټوپک هم هیر نه کړې. سړي ټوپک ته لاس ور وغځاوه. له کاشه یو کارتوس راوویست. لمن یې پرې تېره کړه. طوطي ته یې وکتل، ورته ویې ویل 10 کارتوسه وو، خو 4 ترې ویشتل شوي دي. یوه ګولۍ د یوې هوسۍ سر ته سیخه شوه. د خولې خلاصېدو ته هم نه شوه پاتې. پوهېږې دې ته جنګي کارتوس وایي. د مردکۍ غوندې یوه غټه چاره لري. 2 نورې یوه ایږ وخوړې. پوستکی یې وینې لوی و. په یوه ګولۍ چاره نه کېده. 4مه د یو انسان تر زړه وخته. سړي بیرته کارتوس په کاش کې واچول. طوطي ته یې وکتل، ویې ویل د وزر زخم دې لا تازه دی، راځه یوه چاره به یې وکړو. ټوپک یې غاړې ته واچو. طوطي یې ور واخیست، د باندې ووتو. ویې ویل د زرو له قبره به هم لرې ګرځې. د قبر پر سر ګلان په اواره کې نه موندل کېږي. غره ته پسې ختلی یم. یو مې له ریښو سره راښکلي دي. دا 2 کاله لومړی څړمینه یعنې پسرلی همداسې کوم، خو دا ګلان ډېر نازک دي. د یخنۍ تاب نه لري. د غره په سر د لومړۍ واورې سوړ باد یې وچ کړي. سړي ګام واخیسته. طوطي له اوږې وښویېده، خو د پښو تېره نوکان یې د سړي د واسکټ شکېدلي جیب ته سیخ شول. روغ وزر یې وراپاوه، بیرته اوږې ته وخوت. سړی لاندې درې ته ښکته شو. د سیند اوبه د غره له پرخو سر لګېدلې. سپین ځګونه یې پر سر روان وو. سړی د اوبو له ژۍ سره مخ پورته لاړ. لنډ راتاو شو، غره ته وخته. د ګڼو ونو په منځ کې ودرېد. شاوخوا یې وکتل. ټیټ شو. یو سپین ګل یې راوشکاوه. سترګو ته یې ونیوه. د ګل په سپینو پاڼو کې سرې نرۍ لیکې تېرې وې. د ګل پر پاڼه یې غاښونه ټینګ کړل، لاړې یې تو کړې. ویې ویل نه پوهېږم، هیر مې د ډېر وخت ووته،
خو زرو همداسې یو ګل راشکولی و. له ونو راووتو په بوټو کې مخکې لاړ، اخ یې کړل کېناست، تېره ازغی تر زاړه بوټ وتلی و. بوټ یې ویسته، د کیڼې پښې د غټې ګوتې لاندې برخه یې وینې وه. په بوټ کې نښته ازغی په اسانۍ وخود، بیرته یې ګامونه واخیستل. یوه هسک بوټي ته ودرېده، د ګل وړه پاڼه یې په خپلو ګوتو کې وسولوله. ګوتې ژبې ته وروړې ویې ویل دا خو هیڅ خوند نه لري. طوطي یې له اوږې ټوپ کړل، ګڼ بوټي ته ننوتو. سړي وخندل، نن اوس خو سره ملګري یو، کله دې پرېږدم. لاس یې ور وغځاوه، طوطي له نریو څانګو راویسته، په خپل زنګانه یې کېناوه. ورو یې ورته وویل ګوره، له ډېر وخته راهیسې مې انسان نه دی لیدلی. کله کله جونګړې ته نږدې د چارمغزو ونې ته غږېږم، د زرو کیسې ورته کوم، خو ونه یې نه اوري. نه پوهېږم، یا به ما ته همداسې ښکاري. خو اوس ته په ګوتو راغلی، نو دومره نخرې مه کوه. سړی ولاړ شو، راځه هغه ګل باید پیدا کړو. د ټوپک کنداغ له یوې لویې ډبرې سره ولګېده، له پورته وړې تیږې راورغړېدې. سړي په بیړه ټوپک خوله ور پورته کړه، ټیټ شو، یوه وړه ډبره یې راواخیسته، ببر بوټی پرې وویشته، سو یې ټوپ کړل. سړي سړه ساه واخیسته، طوطي ته یې وکتل، وی ویل یو ځل مې په سیند کې کبان نیول، له ونو لوی ایږ راووته، مجبوره م اوبو ته مې ور ټوپ کړل، بلې غاړې ته ووتم. سړی د باران د رڼو اوبو ډنډ ته ودرېده، کېناست، په اوبو کې خپل مخ ته وکتل، خړې شونډې مسکی شوې. زرو، غم دې څومره زرو خوړم. په اوبو کې پر اوږه ناست طوطي ته وکتل، وی خندل. د زرو له مرګه راوروسته مې خپل مخ ته نه و کتلي. توبه، یو ځل څومره وخت ووت نه پوهېږم، خو د زرو له مرګه یوازې څو میاشتې تېرې وې چې په جونګړه کې غونډل وچیچلم. تندی مې خوړین شو، آینه نه وه. د چینې په ډنډ کې مې خپل مخ وکته، خو اوس بده بلا رانه جوړه شوې ده. ککرۍ ته مې وګوره، لوڅه ده. د مخ ګونځې مې سم سیوري لري. د 30 کلن سړي نو دومره زوړ مخ وي. سړي یو دم وخندل، په اوبو کې ګوتې ننایستې، څېره یې ړنګه شوه. بیا یې وویل ورک یې که، ښکلی یا بدرنګه، پروا یې نه لرم، زرو نشته. ولاړ شو، طوطي ته یې تر څنګ وکتل، وی خندل، دومره بد مه راته ګوره. د زرو تر مرګ مخکې داسې نه وم، هوار مخ، اوږدې څڼې مې درلودې. د زرو پر زنګانه به مې سر کېښود، هغې به مې په ګڼو تورو ویښتو کې نرۍ ګوتې تېرولې. د دنیا خوند پکې پروت و. سړی غلی شو، یو دم یې وخندل. یوه ورځ یې په ګوتو کې توره سپږه ورغله، خو د زرو تندی ګونځې نه شو. پوهېده د ځنګله ژوند و. شامپو د نریو خاښونو ږمنځ به مو له کومه کوله. تر غرمې زما ویښته سره واړول، خوند یې کاوه، خو بله سپږه یې ونه موندله. په سبا یې جونګړې ته نږدې سابه پخول. ورغلم، سر مې پر زنګانه کېښود، لنډه یې رایاده کړه چې ویښته دې پاک دي، بله سپږه نشته. خواست مې ورته وکړ، خو دې خندل او همدا یوه خبره ټینګه نیولې وه. جونګړې ته ننوتم، د ایږ د پوستکي تېره ویښته مې سره واړول. خپلې ناولې جامې مې وکتلې، خو سپږه نه وه. چې پر اوږه یې کېږدم، زرو ته ووایم چې وګوره دا سپږه مې اوس له ویښتو راولوېده. هغه ساعت مې له خدایه یوه سپږه غوښته، یوازې یوه سپږه. که پاچا وای نو همغه وخت مې ټوله پاچاهي په یوه سپږه ورکوله. سړی غلی شو، طوطي ته یې وکتل، وی ویل راځه په ګل پسې راغلی یو. روان شو، مخکې لاړ، بیرته راوګرځېده. ولاړې هسکې تورې تیږې ته یې په ځیر وکتل. په بیړه د تیږې پر سر د مرغانو وچه چټلي پاکه کړه. کېناست، پر تیږه یې لاس تیر کړ، سترګې یې راډکې شوې. په ټول غره کې تر دې ښکلې تیږه نشته. وی ټوخل، په سوځېدلې ساه یې وویل دا ځای و. تر ډبرې راوګرځېده، وی ویل د ډبرې شمال خواته 3-4 ګامه فاصله وه. ټوپ یې واچوو، 1 2 3 ودرېده. شاوخوا یې وکتل، بل ګام یې واخیست، 4. کېناست، په خوند یې وویل ستړیا ارزېده. شین بوټی ور وشکاوه. طوطي ته یې وکتل، پر ډبره ناست و. د ټټر مړې شنې بڼکې باد پړسولې وې. ورغی، ورته وګوره، غوټۍ یې لا نه دي سپړلې، خو زړه ته مې ولوېده چې زرو همدا بوټی راښودلی و. سړي په خپلو تېرو نوکانو غوټۍ خلاصه کړه، یوه پاڼه یې خولې ته واچوله. په خوند یې وویل نه یم غلط، خوږوالی لري، بس یوازې پاڼې نه دي سپړلې.
په دې غره کې به د ایله د جوزا اخر ته هډونه تاوده شي. ټوخي واخیست، له خولې لاړې باد شوې، له بوټي څو وړې غوټۍ ورټولې کړې. په ورغوي کې وسولولې، ویې ویل ورځ مې لاس په اره ژوبل کړ، زخم یې نه سره ورته، له زرو سره همدې غره ته راوختلم. هوا توده وه، ګلان مو په اسانۍ پیدا کړل. زرو د ګلانو پاڼې په خپل ورغوي کې وسولولې، زما پر لاس یې کېښودې. ښه مې په یاد دي زرو همدې ډبرې ته ولې لګولي وو. سړی غلی شو، سولولې غوټۍ یې د طوطي پر مات وزر کېښودې. طوطي کریژه کړه. سړي وخندل، خو ما درد نه احساساوه، یا به مې زخم ته پام نه و. زرو ته مې کتل او پر خپل لاس مې د هغې د تودو ګوتو له لګېدو خوند اخیسته. خو ته نه یې ګرم، زما زیږ لاس او د زرو پستې ګوتې ډېر سره لرې دي. غلی شو، له خپلې لمنې نرۍ ټوټه ویسته، د طوطي وزر یې پرې وتړه. بیا یې وویل د زرو د خولې خبره درته کوم. انا یې کوچۍ وه، په یوناني دواو ښه پوهېده. دې ته هم د ځینو بوټو رازونه ویلي وو. نه پوهېږم، زما لاس خو ټکو پتری شو، ولې به نه جوړېده؟ د زرو ګوتې پرې لګېدلې وې. ټوپک یې ور واخیسته، طوطي یې پر خپله اوږه کېناوه، مخکته روان شو. څومره چې لاندې ته د سیند د اوبو شڼهاری تېزېده. سړی یو ځای ودرېده، طوطي ته یې تر څنګ وکتل، ویې ویل ته به وږی یې. لاره یې چپه کړه، پر یوې لوړې وخوت، بېرته ښکته شو. په نرۍ دره کې د شاتوت زړې ونې ته ودرېده. پورته یې وکتل، ویې ویل لا خام دي. پتک یې وویل دا ونه هم راباندې ګرانه ده، زه او زرو به کله کله ورته راتلو. زرو به د ونې لاندنۍ پاڼې په پخو توتو پسې اړولې، خو ما به د هغې په توتو ککړې سرې خولې ته کتل. سړی سیند ته ښکته شو، یو دم یې وخندل، اوس به دعا راته وکې. ټوپک یې نیالګي ته ودراوه، پر ملا کړوپ شو، غټه ډبره یې واړوله، تنده یې تریو شو، نشته. د سیند څنډې ته ورغی، بله ډبره یې ورغړوله، یو دم یې د دواړو لاسونو ورغوي سره وجنګول او ویې ویل پیدا مې کړل. طوطي یې پر یوې هواره ډبره کېناوه، ټیټ شو، لاس یې د طوطي سترګو ته ونیوه، په دوو ګوتو پسې سور اوږد چینجی ځړېده. سړي په خوند وویل نه پوهېږم، ماهیان خو یې په شوق خوري. چینجی یې د طوطي مخوکې ته نږدې پر هواره ډبره کېښود، خو طوطي ور ونه کتل. د سړي تندی تریو شو، فکر نه کوم چې تر ماهیانو د پاکخوره ووسې. زه په همدې سرو چونجیانو ماهیان نیسم، بس تر اوسه یو چنګک هم خالی نه دی راختلی. سړي د خپل زاړه کمیس غاړه خپلې پزې ته ورنږدې کړه، ویې ویل دومره بوی یې نه ځي، خو اوس تیار د سیند غاړې ته راغلی یم. کمیس یې ویسته، د پښتیو هډوکي یې راوتلي وو. تر ښۍ اوږې لاندې د مرمۍ د لګېدو نښه ښکارېدله. کمیس یې په اوبو کې ووهه، بېرته یې پر هواره ډبره کېښود. د کمیس پر غاړه یو موټی لمدې شګې وموښلې، اوبه یې پرې تېرې کړې، ونې ته ور وګرځېده. کمیس یې لمر ته راوځړ او بېرته طوطي ته راغی، ویې ویل خوښه دې، ته به وږی یې. سړي وټوخل، ویې ویل دومره هم نه یې راباندې ګران، خو د زرو له خاطره دې عزت کوم. پوهېږې د جونګړې پر سر د چارمغزو په ونه کې یوه طوطي ځاله جوړه کړې وه. چیغې یې تېرې لګېدې، خو د زرو له لاسه مې کار نه پرې درلود. زرو ته یې خوند ورکاوه، ډېره یې ورسره جوړه وه. طوطي اموخته و، په سرلای به راغی او د لومړۍ واورې تر ورېدو مخکې به یې ځاله پرېښودله. زرو به خندل، ویل به یې چې زموږ ژوندی جنتري ده. یوه غرمه په جونګړه کې ویده وم، د زرو چیغې مې واورېدې. په بیړه د باندې ووتم. زرو د طوطي مات وزر په خپلو ګوتو کې ټینګ نیولی و. علت مې ترې وپوښته، په ژړا کې رایاده کړه چې د طوطي چیغې شوې. پورته مې وکتل، کوچني باز له ځالې پورته کړی و، وړی یې نه شوی، لاندې راولوېده. طوطي مې راواخیست، پر سترګو یې خړه پرده راغلې وه. یوه شېبه ژوندی و، بیا مړ شو. د زرو په وینو سرې ګوتې مې په خپلو لاسونو کې ټینګې ونیولې. هغې زما پر اوږه سر کېښود، په ژړا کې وویل ځاله خالي شوه. سړي د طوطي د مخوکې لاندنۍ برخه په ګوته ووهله، ویې خندل. اوس پوه شوې چې ولې راباندې ګران یې؟ سوړ اسویلی یې ویست. که دې زما زرو لیدلی وای، یوې خنده یې وزر در جوړاوه. ولاړ شو، ویې ویل بېرته راځم. د ډبرو خوا ته ورغی، شاوخوا یې وکتل. له سکرو یې یو سکور راپورته کړ، بېرته طوطي ته راغی، په خوند یې وویل ښه دې کړي،
ډاډه یم چې د چینجي په خوړلو به نه یې پښیمانه شوی. سړی پر هواره ډبره پړ مخې پرېوت. طوطي تر څنګ کېناوه، سکور یې په 2 ګوتو کې ونیوه. وی ویل اول به د زرو سترګې درته رسم کړم. د زرو سترګې تورې وې، د سترګو کسي یو څه غټ ښکارېدل. په دې ترتیب یو دم کېناست، رسم کړي سترګې ته یې وکتل، تندی یې تریو شو. دا سترګه غټه راغله، خو د زرو سترګې وړې وې، دومره اوږده باڼې نه درلودل. ښکلې نه ده، له زرو سره غټې سترګې ښې نه ښکاري. واسکټ ته یې لاس ور وغځاوه، پر انځور کړې سترګې یې تیر کړ. وی ویل له سره به یې جوړ کم. په دې ترتیب وړې او یو څه اوږدې کرارې سترګې. اوس د بلې سترګې وار دی. د زرو د دواړو سترګو ترمنځ فاصله لږ ډېره وه، دا یې هم بله سترګه. نیغ کېناست، ډبرې ته یې وکتل، په خوند یې وویل دې ته وایي د زرو سترګې. بیرته پر ډبره ور ټیټ شو. اوس یې د پزې وار دی. شیبه وروسته یې سکور یوې خوا ته کېښود، د لاس څنګله یې ډبرې ته سیخه کړه، لاس یې تر زنې لاندې کړ، ډبرې ته یې وکتل. یو دم یې واسکټ تر کونج ونیوه. وی ویل د زرو پزه دومره هسکه نه وه. د واسکټ ژۍ یې په خپله ژبه لمده کړه، د رسم کړي پزې لاندنۍ برخې ته یې ونیوله. طوطي ته یې وکتل. وی ویل دومره بد مه راته ګوره، 12 کاله مې مکتب ویلی، د رسم نمرې مې تر ټولو ډېرې وې. ډبرې ته یې وکتل. زرو یو څه لنډه پزه درلوده. په دې ترتیب پزه یې د سترګو له منځه نرۍ راجلا شوې وه، خو وروسته لږ پلنوالی پکې راغلی و. سړي سر پورته کړ، بیرته پر ډبره ور ټیټ شو. اوس یې د خولې وار دی. لاندنۍ شونډه یو څه ډکه لیکم، خو پورتنۍ شونډه نرۍ راغلې وه. سړی کېناست، خړې شونډې مسکی شوې. دې ته وایي د زرو خوله. همغسې سر راټوله ده، خو سور رنګ نشته. د هغې شونډو سرخي درلوده. تر غومبرو لاندې ژور ځایونه مې څنګه هېرېدل. ټیټ شو، خو بیرته نیغ کېناست. نه، زرو په دې رسم کې نه دي خندلې. دا وړې ژورې یوازې په خندا کې راتلې. د هغې په خندا پسې خفه یم. هو رښتیا، زرو پراخ سپین تندی درلود. د ویښتو رسمول به یې تندی ښکاره کړي. پر ډبره پریوت، ویښتې تور ول، کټ مټ لکه دا سکور، خو دومره سپېره نه ښکارېدل. بس خدایي ځلا یې درلوده. یو دم یې تندی تریو شو. مات سکور یې اوبو ته واچو. وی ویل نه پوهېږم، تر باران یوه ورځ مخکې دلته ولمبېدم، یخني مې وشوه، اور مې بل کړ، خو فکر کوم وروستي باران له سکور سیکه ایستلې ده. سړی ستونی ستاغ پرېوت. لمر ته یې وکتل، سترګې یې پټې کړې. طوطي لمر تر تا بختور دی، زرو یې لیدلې وه. غلی شو. وی ویل زرو له ونې ټیټه وه، خو نری ښکارېدله. په تګ کې به یې تور ویښته له ملا بیل ورسره تلل. سړي سوړ اسویلی ویست، سترګې یې پټې کړې. وی ویل طوطي کاشکې د زما وړه پاچاهي لیدلې وای. شغال کوکه کړه. سړي سترګې پرانیستې، تیاره وه. دروازې ته یې وکتل. د دړو له چاکونو 2 ستوري معلومېدل. سړي پر غولي لاس تیر کړ. د چارمغز مات پوستکی په ګوتو ورغی. کړپ شو، پوستکی پر کاسه ولګېده. پر ځمکه د طوطي د مات وزر کرخنده غږ واورېدل شو. سړي وویل ښه دی چې ژوندی یې. سترګې سره وروستې. وی ټوخل. ټوخي یې زور واخیست. لاس یې وتپه او جام یې شونډو ته ونیوه. 2-3 غړپه اوبه تر ستوني تېرې کړې. ولاړ شو. وړې لرګینې کړکۍ ته یې لاس ور وغځاوه. پر مخ یې سوړ باد ولګېده. د باندې وکتل، پر ونو د ستورو تته رڼا پرته وه. سړی بیرته خپل ځای ته راغی. د ایک پوستکی پر زنګنونو ور وښویاوه. غلی پرېوت. ټټر یې دروند شو. لاس یې ور طوطي کریژه کړه. سړي چیغه کړه نه دې خورم. طوطي تر غاړې ونیوه، پر خپل ټټر یې کېناوه. ټټر یې دروند شو. لاس یې ور طوطي کریژه کړه. سړي چیغه کړه نه دې خورم. طوطي تر غاړې ونیوه، پر خپل ټټر یې کېناوه. طوطي ټوپ کړل. سړي لاس پسې ور واچاوه. په ګوتو کې مړې بڼکې ور پاتې شوې. سړی غلی پرېوت، خو وروسته سلګو واخیست. په غریو کې وویل طوطي ته باید زما خبرې واورې. غلی شو. یو دم یې تر خولې تېره کوکه راووته. زرو زړه مې چوي. ولاړ شو. د باندې ووت. پر قبر ور پرېوت. غریو واخیست. زرو یوازې یم، ډېر یوازې. ان طوطي هم زما خبرې نه اوري. سړی غلی شو. غومبوره یې د قبر پر وړو ډبرو ولګاوه. ډبرې سړې وې. ورو یې وویل سهار یو ور خپل پخواني کور ته ورځم.
د زرو ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د ناول لومړۍ برخه تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم ښاد و آباد اوسئ